زه نه غواړم نوره خوشحالي پروردګاره. زه نه غواړم نوره خوشحالي پروردګاره، بس واخله کنه مانه زندگی پروردګاره. بوج شوې ده په ما خپله ځواني پروردګاره، حلاله که په مونږه خودکشي پروردګاره. زه نه غواړم نوره خوشحالي پروردګاره، بس واخله کنه مانه زندگی پروردګاره. بوج شوې ده په ما خپله ځواني پروردګاره، حلاله که په مونږه خودکشي پروردګاره. او زما سره زما د قام بس دغه همدردي ده، شیندي راته په لارو کې ازغي پروردګاره. یا یار زما نصیب کې یا زړګی مې ورنه تور کې، یادونه به مې وخوري د لالي پروردګاره. یا یار زما نصیب کې یا زړګی مې ورنه تور کې، یادونه به مې وخوري د لالي پروردګاره. لکۍ ورله پکار دي دوی لایق د دستار نه دي، پیدا مې که دستار له نر سړي پروردګاره. ژوندون ارمان ارمان دی، هر ارمان پسې ارمان کړم، عمر به له دنیا زم ارماني پروردګاره. ډېر ښه دی یار. سلامونه ملګرو، ګل زمان بېقرار یم. د خپلې پاڼې ګل زمان بېقرار نه تاسو سره نیغ په نیغ یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامو به قدرمنو یاد دې وي زمونږ دغه هڅه وي دغه زیار وي د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ملګرو سره ناستې کوو ستاسو دپاره د هغې په ژوند په فن او په شاعرۍ باندې خبرې کوو. په همدا خپرونه کې را سره ځوان تکړه او خوږ او ښه لیکوال عمر احمد عمر ناستې کوي. نو وخت مو نه اخلم راځئ عمر صاحب ته په خپرونه کې هرکلې او ستړي مه شئ وایو. عمر صاحب کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړو په خپرونه کې ورته هرکلې او ستړي مه شئ وایو. ډېره مننه کور مو ودان چې موږ ته په خپل پروګرام کې وخت راکړو. کور ودان مننه. عمر صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي؟ شکر دی الله رحم دی. عمر صاحب وخت هم مختصر دی، مختصر تعارف د ملګرو سره وکړئ نو ډېره زیاته بخئ. بس نوم مې خپل عمر احمد دی، عمر مې تخلص دی او د شب قدر منسوکا سره تعلق ساتم. ډېر ښه دی عمر صاحب. ما مخکې هم یادګارنه وکړه چې وخت هم مختصر دی، نو غواړم څه شعرونه د ریکارډ کوم ملګرو سره شریک کړم. سمه ده. شعرونه به درته ویم د غزل نه وړاندې څه شعرونه دي چې تاب د ژوند کولو نه وینم په ځان کې. تاب د ژوند کولو نه وینم په ځان کې، روح مې تنګ د الهي په درس جهان کې. چې هغه زما په خال کله خبرېږي، زه قیدي به یم د خاورو په زندان کې. چې هغه زما په خال کله خبرېږي، زه قیدي به یم د خاورو په زندان کې. که یې خواله بیا په نیت د وصل درومې، څه به پرېښې هجر نه وي عمر جان کې. او د بل غزل څه شعرونه دي چې دا چې دردونه مې زړګي ته په سیالۍ ورکوي، په کومه خوله به د حساب د زندګۍ ورکوي. دا چې دردونه مې زړګي ته په سیالۍ ورکوي، په کومه خوله به د حساب د زندګۍ ورکوي. وایه د زهرو د نشې که د ټوپک به ښه وي، زما زړګي ته به قرار کومه ګولۍ ورکوي. وایه د زهرو د نشې که د ټوپک به ښه وي، زما زړګي ته به قرار کومه ګولۍ ورکوي. چې د دنیا غم پرې غالب شي ورنه سا وباسي، بیا دا سماج ورله نامه د خودکشۍ ورکوي. او د مینې تاب څوک د دنیا له دایرې وباسي، چا له په لاس کې د ترخوبو پیالۍ ورکوي. اوس په سګرټ باندې داغونه لاس له نه ورکوي، عمر له ډېر داسې داغونه لیونی ورکوي. تا ته ستا لیونی هغه وخت تزار کړي، چې مجبوره زمانه یې په سینګار کړي. تا ته ستا لیونی هغه وخت تزار کړي، چې مجبوره زمانه یې په سینګار کړي. ته به کله یې تپوس له بیا را درومې، په مین چې د دنیا خاورې انبار کړي. ته به کله یې تپوس له بیا را درومې، په مین چې د دنیا خاورې انبار کړي. خپل ژوندون را باندې ربه داسې بوج دی، لکه کونډه چې په نه زړه خپل سینګار کړي. خپل ژوندون را باندې ربه داسې بوج دی، لکه کونډه چې په نه زړه خپل سینګار کړي. سترګې وچې کافرې شوګیرو کړې، نور به څومره ستا د وصل انتظار کړي. څه حالاتو څه وختونو مات را مات که عمر ځکه د مرګي په لور تلوار کړي. ډېر ښه دی عمر یار. بل پروردګار ووایم چې بندیانو د ژوندون کړه راته اور پروردګاره.
بندیانو دې ژوندون کړه راته اور پروردګاره تیار یم خودکشۍ ته که نه نور پروردګاره هی بیا وایه یار واه واه یار بندیانو دې ژوندون کړه راته اور پروردګاره تیار یم خودکشۍ ته که نه نور پروردګاره یار واه بابا مې د سر سوری دی ودان یې درنه غواړم جدا زمانه نه کې زما مور پروردګاره بابا مې د سر سوری دی ودان یې درنه غواړم جدا زمانه نه کې زما مور پروردګاره زما د خوارې خاورې نه بدبو د وینو یو سا د امن په سرلی پرې کړه راخور پروردګاره ډېر ښه دی یار واه واه زما د خوارې خاورې نه بدبو د وینو یو څه د امن په سرلی پرې کړه راخور پروردګاره که ماله یې راکې نو بیا بچې غریب رانه کې کوي ورته بیا هر سړی پیغور پروردګاره واه واه یار او بیا هلته ما عمر د دې دنیا شان تنها نه کې زه غواړم به یاران د ټنګ ټکور پروردګاره واه عمره یار ښه دی یاره ډېر نور ووایم ووایه عمره یار بیا به کله په لاس راځي او که نه منه نور څه شعرونه دي چې زه به د تورو خاورو لاندې بندي شوی یم بیا به په ما پسې بلهاو کې ارمان لیونی ستا د ستم ذکر به خامخا کومه پکې که مې په ستړي ژوندون ولیکه داستان لیونی او بیا داسې حال کې کیفیت مې لیونتوب ته رسي چې سور سپرلی وي مازدیګر وي او باران لیونی چرې به راشي په ژوندون کې دا امید اسرکم چې کړم راجمه ځان وجنې له سامان لیونی چرې به راشي په ژوندون کې دا امید اسرکم چې کړم راجمه ځان وجنې له سامان لیونی او که د غزل څه شعرونه دي چې هغه دی نوره زمونږ چم ته سینګار نه را درومې هغه دی نوره زمونږ چم ته سینګار نه را درومې بیا مې بلهامو د زړګي ته قرار نه را درومې بغیر له تا مې د ژوندون هره ګړۍ سلګۍ شوه اوس مې په شونډو مسکا هغسې یار نه را درومې او د پنجابي په اشاره لکه غلام حاضر شي زما د خوارو لس په چغو واکدار نه را درومې د پنجابي په اشاره لکه غلام حاضر شي زما د خوارو لس په چغو واکدار نه را درومې ولې یې پرېښیو تنها د اذیت په غېږ کې ولې مرګی زموږ د خوارو په لار نه را درومې فاروق صاحب یار فراق صاحب هلک یاره دا څه کوي یار ولې یې پرېښیو تنها د اذیت په غېږ کې ولې مرګی زموږ د خوارو په لار نه را درومې عمر احمد یې د راتلو انتظار وخوړمه بلا موده وشوه چې هغه خونخوار نه را درومې عمر صاحب وختي دي هلته ووایي چې یاره زه دومره لرې ځینه راغلی یم او ما ته یو غزل وایي چې یو غزل ووایي نو اوس ووایه غزل یې ووایه زړه بړا سو باسه یاره نورې به لږې دغه یې بیا که نه زه دغه به تو یم چې د وخت د شرپسندو یو غوغا را جوړه کړې د وخت د شرپسندو یو غوغا را جوړه کړې زما په مستقبل پورې خندا را جوړه کړې چا نوم د علم ورکو څوک انصاف لره جنګېږي امت محمد ناروا را جوړه کړې چا نوم د علم ورکو څوک انصاف لره جنګېږي امت محمد ناروا را جوړه کړې او دا ستا د زړه خواهش دی چې قتلونه به پکې وي دا ستا د زړه خواهش دی چې قتلونه به پکې وي که رب په دې غرض باندې دنیا را جوړه کړې دا ستا د زړه خواهش دی چې قتلونه به پکې وي که رب په دې غرض باندې دنیا را جوړه کړې پوهېږمه سالار مې د تمبو شاته بندي شو چا بیا د پښتنو د سر سودا را جوړه کړې عمره د خپل رب قدرت ته ګورم خیران یم د خاورې نه یې کوم قسم ښکلا را جوړه کړې عمر صاحب ډېر زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو انشاءالله زه به خاص کر تا ته خاک ستا ځای ته به انشاءالله زه درځم که ژوند و غپا کوي دا سپي منزل ته کاروان چېرته پرېږدي دغه بدنیته کامیابۍ ته انسان چېرته پرېږدي او زه په سپین لباس تېروتی یم د مرګ قابل یم خو اوس مې مرګ ته د لباس صادقان چېرته پرېږدي ناصحه غم کوي لوګي کې لوګی نه کمه زه ناصحه ما داسې ژوندون ته جانان چېرته پرېږدي او دا خو یو ته چې خاطر یې ستا د مینې وکړو ګنې عمر د بل چا لاس په ګرېوان چېرته ډېره زیاته مننه عمر صاحب
قدرمنو کتونکو دغه عمر احمد عمر صاحب د شیرونو څخه به تاسو خوند اخیستی وي موږ هم د بالا خوند واخیستو تر روانې خپرونو پورې خپل ګل زمان بې قرار ته ورکړي اجازت په لوی علم سپارم د الله په امان